د نړۍ له ښکلي ښارونه. موږ تاسې ته په دې ویډیو کې د نړۍ د ښکلو ښارونو په هکله په زړه پورې معلومات راټول کړي دي. نو له تاسې څخه زموږ یوازینۍ هیله دا ده چې دا ویډیو له موږ سره تر اخره پورې وګورئ. د نړۍ په هر ګوټ کې هر ښار خپله ځانګړې ښکلا لري. طبیعت، د تمدن جوړښت او د دوی ځانګړی ترکیب دا هغه لاملونه دي چې دا ښارونه له نورو څخه جلا کوي. د دغو ښارونو طبیعي ښکلا، په زړه پورې غرونه، د پام وړ سیندونه، زړه راښکونکي ځنګلونه، ښکلي سواحل او د انسان لخوا جوړې شوې حیرانوونکې معمارۍ هغه څه دي چې دې ښارونو ته یې ځانګړې ښکلا وربښوي. دا ښارونه په ځانګړي ډول ښکلي او زړه راښکونکي دي او هر یو یې د حیرانتیا وړ ښکلې منظرې لري. پراګ چې د چک جمهوریت مرکز دی، د نړۍ لسم تر ټولو ښکلی ښار دی. د پراګ لرغوني ځایونه دا دي: د چارلس پول چې په 1402 میلادي کال کې جوړ شوی، د پراګ ارګ، د زاړه ښار سات او چارلس پوهنتون. د سکاټلند پلازمینه ایډنبرګ د نړۍ نه هم تر ټولو ښکلی ښار دی چې د هالی روډ پارک یې زیات مشهور دی. او د ایډنبرګ نوی ښار د یونیسکو په نړیوالو میراثونو کې ثبت شوی دی. د هری پاټر جادویي نړۍ له همدغه ښار څخه الهام اخیستی دی. د هالند پلازمینه امستردام د نړۍ اتم ډېر ښکلی ښار دی چې د ګلانو د ښار په نوم هم یادیږي. په امستردام کې 165 د اوبو لارې دي چې نوي ټاپوګان د 1281 پلونو په واسطه سره نښلوي. د فرانسې پلازمینه پاریس اووم د نړۍ تر ټولو ښکلی ښار دی چې د ایفل مشهور برج او یو شمېر نور لرغوني ځایونه پکې موجود دي. پاریس په فیشن مشهور دی او هر کال پکې د فیشن نندارې وړاندې کیږي. ریو دی جینیرو د نړۍ شپږم ښکلی ښار دی چې ډېر ښکلي سواحل لري. په ریو دی جینیرو کې د کوڅې میله ډېره مشهوره ده او هر کال پکې د 2 اونیو په مخه میله کیږي. کریس دی ریډیمر مجسمه پکې په کورکوواډو غره ایښودل شوې ده. کیوټو د نړۍ 5م ښکلی ښار دی چې تاریخي عبادت ځایونه او مقبرې د پام وړ دي. په دغه ښار کې له 1400 څخه زیات بودایي عبادت ځایونه موجود دي چې ډېرې له زر کلونو څخه پخواني دي. په دغه ښار کې له 400 څخه زیات زیارتونه دي او د مانګا نړیوال موزیم هم په دې ښار کې موجود دی. فلورینس د نړۍ 4م ښکلی ښار. فلورینس په ایټالیا کې واقع دی چې ډېرې کلیساګانې، هنرونه او مجسمې مشهورې دي. د نړۍ 4مه تر ټولو لویه کلیسا هم همدلته موجوده ده. روم د نړۍ 3م ښکلی ښار چې جالبې فوارې یې ډېرې مشهورې دي. د روم رومي پیزا ډېره مشهوره ده. روم یو غني تاریخ لري. روم داسې لرغونی دی چې ټول ښار یې موزیم ګڼل کیږي. بوداپست چې د هنګري مرکز دی د نړۍ 2هم ښکلی ښار دی چې 2 برخې په یوه سیند سره بیلیږي. یوه خوا یې د بودا او بله خوا یې د پیست په نامه یادیږي. بوداپست غني مهندسي او هنرونه لري. ویل کېږي چې په بوداپست کې له 90 مترو څخه لوړې ودانۍ نشته او د اسمان ښکلا ترې په اسانۍ سره لیدل کېږي. وینس د نړۍ لومړی تر ټولو ښکلی ښار چې په ایټالیا کې واقع دی. وینس په 113 ټاپوګانو کې جوړ شوی او د ورځې لږ تر لږه 80,000 سیلانیان دغه ښار ته ورځي. دا و زموږ د نن ورځې معلومات د نړۍ د لسو ښکلو ښارونو په اړه. په دې کې ستاسې کوم یو ښار زیات خوښ شو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ او د ویډیو د لیدلو څخه مو یو جهان مننه.